نننی پروګرام صدر آشنا باجوړی صاحب هغه د دې پروګرام صدارت کوي او په دې وخت کې دعوت هم دا ورکوم چې کوم خپل تفصیلي مقاله یا څه چې مطلب هغه دې متعلق وایي پښتو ژبې متعلق نورو ژبو متعلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ لومبۍ خو زه مننه کوم د کاروان د کابینې او خوشحاله یم چې په موږ کې په موجوده ټایم کې هم په پښتو ژبې لپاره هغه خلک موجود دي څوک چې په دې نن ورځ ما وختي مخکې په یو پروګرام کې خبره وکړه چې د باجوړ په څه کم 11 لکه خلکو کې همدغه ناست خلک دي چې د دې خپلې مورنۍ ژبې په فکر کې راغونډ شوي دي او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې نن د مورنو ژبو ورځ مناویږي یا لمانځلی کېږي نو هماغه رنګې دوی هم د خپلې مورنۍ ژبې ورځ لمانځي. دا ډېره د ویاړ او د فخر خبره ده. دلته یوه خبره ډېره ضروري ګڼم د ملګرو د حوصله افزایۍ لپاره چې موږ عموما په دې خبرو کې لویږو چې غټ غټ سیمینارونه دې وشي او غټه غټ سرګرمیانې دې وشي. نه، کسان دې په شمار دي خو چې د کاري چې د هغو دا کمیټمنټ دي دا عهد دي دا وعده یې د هغو چې موږ به د دې خپلې ژبې لپاره کار کوو. څوک وایي چې د مورنو ژبو د ورځ د پس منظر یا د شالید خبره ده نو دا په 1952 کې چې کله قائداعظم محمد علي جناح لاړ په بنګال کې یا په مشرقي پاکستان کې هغوی د قومي ژبې په حیث د اردو خبره وکړه نو هلته د جګنات میډیکل کالج څه سټوډنټان چې کوم هغوی راووتل او د دې خبرې پر ضد هغوی مبارزه پیل کول شروع کړه چې موږ زمونږ د دلته خپله ژبه یې وکړه بنګال کې چونکې بنګالي دا هغوی خپله کورنۍ ژبه وه خپله مورنۍ ژبه وه نو هغو غوښتل چې دغه ژبه دي په هغوی باندې فایرنګ وشو هغوی شهیدان کړی شو او بیا وروسته زما په خیال څه چې دا د 1990 یا د دغې خواوشا په 10 کې چې کله د بنګلادیش یو کس په اقوام متحده کې و نو هغه د اقوام متحده نه دا قرارداد پاس کړو چې 21 فروری دی د مورنو ژبو د ورځې په طور په نړۍ کې لمانځلی کېږي. دا خو لنډ د دې ورځې پس منظر او لږ شان شالید څوک وایي چې د پښتو ژبې خبره ده. پښتو ژبه په زرګونو کالو زاړه ژبه ده. موږ چې د پښتو تاریخ ته ګورو نو موږ ته اولنی لیک چې کوم په لاس راځي نو هغه د 516 قبل مسیح یعنې د عیسی علیه السلام نه 1514 کاله وړاندې چې د دارا کومه کاتبې لیکلی شوي دي د ایران کوه بیستون چې کوم غر ته وایي په هغه کې دا موندلی شوي په هغې باندې هغه خپلې کارنامې لیکلي دي. په دغه کارنامو کې 3 جملې داسې دي یا 4 جملې داسې دي چې په پښتو ژبه کې لیکلی شوي دي. ګر چې د دغه وخت خط رسم الخط چې کوم دی هغه میخي رسم الخط ورته ویلی کېږي په انسو په شکلونو کې ښودلی شوی شکل دی خط دی ډېر ګران دی خو علامه عبدالحی حبیبي او دغه شانتې نور ژبپوهان چې کوم دي هغوی د تحقیق په دغه باندې د هغې پښتو ترجمه کړې ده او دغه 3 واړه جملو هغوی د پښتو په موجوده شکل کې راوستي دي. موږ ته مخکې د پاکې یوه جمله ده چې نه اړیک ومه نه دروغجن یم او نه زورور یم او دا 3 واړه هغه خویونه دي چې دا د پښتنو خویونه دي. اړین نه کوي دروغ هم نه وایي او ظلم او زیاتی هم نه کوي تر هغې چې څوک یې بل چا نه کړي. بیا دغه شان دا د پښتو رسم الخط او پښتو ژبه چې کوم دی د هغه وخت نه روانه ده. په وروسته وختونو کې سکندر اعظم چې بیا راغلی و هغه یونانۍ ته د دې رسم الخط د دې ژبې اړولی دی په یونانۍ ژبه کې لیکلی کېدو. په درېیم ځل باندې د محمد بن سلطان محمود غزنوي په دور کې هغه او د هغه خپل یو وزیر حسن میمن دی چې کوم دی هغه راغلی دی او هغو بیا دا رسم الخط چې کوم دی نو په عربۍ ته اړولی دی. اوس د پښتو توري چې کوم دي الف ب ت خو موږ د پښتو د ځینې تکړه استاد نه هم تپوس وکړو د ځینې پښتون شاعر نه هم تپوس وکړو نو هغه ته عموما په دې کې مسله هغه تا ته نشي ویلی که د انګریزۍ ته تپوس وکړي او به ته وایي 32 34 هر څه شی چې د اردو ته وکړي درته به وایي که د پښتو ته وکړي نو زموږ پښتانه هم په دغه ځای کې ونښلي. همدې زموږ د پښتو د تورو تعداد چې کوم دی هغه 440 یا 15 په هغه شکل کې ویلی کېږي چې کله موږ مجهولې یګانې دواړه لیکو چې افغانستان کومه یې مجهوله استعمالوي هغه موږ ځان له حسابو او خپله مجهوله یې ځان له حسابو نو بیا 15 جوړېږي. که موږ هغه یې وکړو نو زموږ د پښتو 440 ټول
ټول چې کوم دی الفبا دي توري دي. په دغه تورو کې څه توري داسې دي چې هغه د عربۍ ژبې دي او څه توري زمونږ خپل دي څه پکې د پارسۍ دي لکه چې د پارسۍ ټکي دي او څه داسې دي چې زمونږ خپل دي لکه ډال ړ نون دا ژ ګ دا ټول دا زمونږ خپل ټکي دي. دا ټکي چې کوم دي بیا په رسمي طور پیرروخان اخوند درویزه بایزید انصاري چې ورته وایي او په پیرروخان باندې مشهور وو نو بیا وروسته هغه د پښتو د خپل ټکي چې کوم دي دا بیا هغه ایجاد کړي دي چې دا کومه دا ډې ته دا ګوډی ورپشا کول شو یا دا مونږ ته دا لاندې غړوندی شانتې څو دې ته چې که نوم وایي شوشه ورته په اردو کې وایي زما په خیال څه وباره دغه پسې مونږ کوو او د بایزید انصاري وینا دا وه چې یو ټکی په بل ټکي باندې د پاسه د یو ټکي په شکل لګول دا ګناه ده نو لهذا پرې باندې چې توی کېږي او ډې ته جوړېږي نو د هغه په حساب باندې دا ګناه ده نو هغه ویل چې په دې پسې به دغه وکړو. دا اوس زمونږ هغه د رسم الخط دغه دی چې دغه رسم الخط بیا را روان دی وخت په وخت چې کوم دی بیا پښتو اکاډمي جوړه شوې ده هغوی چې کوم دی د دې د رسم الخط په حواله باندې کمیشنونه جوړ کړي دي وخت په وخت د باړهګلۍ کمیشن په موجوده وخت کې ټکسالي کمیشن ورته مونږ ویلی شو چې د هغوی فیصلې په پښتو املا کې لاګو کېږي او منلې کېږي هم. دا خو د پښتو ژبې هغه یو قسم له زمونږ هغه لاند شانتې د دې رسم الخط تاریخ دی. پښتو ژبه په هند آریایي ژبو کې ډېره قدیمه او زړه ژبه ده. ځینې خلک د دې دومره زړه دعوا کوي چې کله د آریان نه هم د دې ژبې تاریخ بیا مخکې ځي خو مونږ د دغه صدیق الله رښتین صاحب دا خبره ومنو چې ملنده پانی نومي کتاب د پښتو نه پالي ژبې ته ترجمه شوی دی نو بیا د دې ژبې تاریخ چې کوم دی نو دا د آریان د وخت نه هم مخکې ځي. نو پښتو ډېره زیاته قدیمه ژبه ده. په موجوده دور کې پښتو ته ورپېښ مسلې څه دي موږ ته د ټولو نه غټه چې کومه په دې د دې ناستې نه زموږ مقصد دی نو هغه دا دی چې موږ ته د پښتو مسلې مخې ته راشي چې د پښتو ژبې مسلې څه دي. د پښتو ژبې د ټولو نه غټه مسله دا ده اول خو بخښنه غواړم دلته یو شی ستاسو په فکر کې راوستل غواړم چې د پښتو په دنیا کې مقام څه دی. په دنیا کې د 6.5 نه واله تر 7,000 پورې ژبې ویلی کېږي او دا د پښتو ژبې کمال دی چې په دغه 6.5 ژبو کې د پښتو نمبر 33 دی. دا په 33 نمبر باندې ده. د چین غوندې غټې ژبې چې هغه 14% خلک د دنیا 14% خلک هغه ژبه وایي د دیګار صاحب د وینا مطابق او پښتو 0.58% خلک وایي خو د پښتو ژبې نمبر چې کوم دی نو هغه 33 دی د دنیا په رینکینګ کې او دا بین الاقوام کوي اقوام متحده دا رینکینګ کوي او دا ولې کېږي د دې دا داسې هم نه کېږي چې بس هوایي یا خلک یې ډېر وایي یا څه نه د دې باقاعده کتلی کېږي د کومې ژبې ګرامر څومره موجود دی مضبوط دی د کومې ژبې چې کوم مزاج دی هغه څومره نرم دی د نورو ژبو ټکي څومره په اسانه اخیستی شي قبلولی شي په کومه ژبه کې نوي ټکي زیات جوړېدی شي. که نګار صاحب وختي یو مثال ورکړو هغه هم زه ووایم چې هغه وویل چې موږ وایو چې خبره ډز ټوپک ته ورسېده. دا ډز ټوپک چې کوم دی دا یو نوی ترکیب دی ټیک شو نو دغه شانتې چې کوم دی ژبې پلوېږي هغه معیار مطابق چې موږ ګورو نو په دنیا کې زموږ ژبه چې کوم ده هغه په دغه نمبر باندې ولاړه ده. د هغې نه علاوه د پښتو ژبه پوشه په 78 یا 80 لهجو کې ویلی کېږي. د دې بېلې بېلې لهجې دي که موږ خپل دننه په باجوړ کې هم فکر وکړو نو زموږ د ماموند او د ښار په خبرو کې هم فرق دی او بیا خو چې برنګ ته یا منحل طور پورې ودې نو زموږ او د هغو ډېر زیات د لهجې فرق دی. دا د ژبو مختلفې لهجې دي. بیا غټې لهجې د پښتو ژبې چې زموږ سره کومې دي پېښورۍ لهجه ده او قندارۍ لهجه ده. پېښورۍ لهجه دغه یوسفزۍ لهجه ده چې موږ او تاسو یې وایو او په کتابونو کې لیکو. قندارۍ لهجه موږ دا بله لهجه کومه چې سویلي پښتونخوا کې ویلی کېږي یا په د وزیرستانونو وغیره په دې کې چې کومه ژبه ویلی کېږي د ښه په ځای چې شه وایي شه واله دغه لهجه چې کومه ده نو دغه قندارۍ لهجه ده. پښتو ژبه په موجوده وخت کې د څو غټو مسلو سره مخ ده. هغه دا ده چې لومبۍ خبره دا ده چې د پښتو قام بچي چې کوم دي نو هغو ته په خپل نصاب کې تعلیم نه دی میلاو او دا د دنیا چې کوم د انساني حقوقو کمیشنونه دي د ماشومانو د حقوقو کمیشنونه دي نو دا د هغوی فیصله ده. زموږ ملک د هغې یو منبر دی او زموږ د ملک په هغې
هغې کې دا خط موجود دی چې هر بچي ته به خپله مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکولی کېږي. دویمه زموږ غټه مسله دا ده چې زموږ په مارکیټونو کې پښتو ژبه نشته دی. موږ که د خپل بازار کې د پیډ ګورو د سړي خو کارډ راله څوک د خپل دوکان راکوي خو موږ د هغه د دوکان بورډ ګورو، دا ټول شیزونه چې کوم دي ټول په ټوله په نورو ژبو کې دي، په پښتو ژبو کې نه دي. ټیک شو. درېیمه غټه مسله چې زموږ سره کومه ده، زموږ په معاشرتي ژوند کې هم پښتو ورو ورو په ختمېدو ده او په کمېدو ده. زموږ په نجي محفلونو کې زموږ خبرې اترې هم زیاتره د پښتو نه انګریزۍ او د نورو ژبو نه ته زیاتې تللي دي او د هغې سره چونکې پښتو نه صرف د یوې ژبې نوم دی بلکې د یو ژوند ژواک نوم دی، د یو نظام حیات نوم دی، د یوې تړې نوم دی، نو هغه هم زموږ نه ورځ په ورځ د کلیوال نړیوال کلي د تصور په زور باندې او دغه شانتې په نورو زورونو باندې د هغې نه موږ ورو ورو شاته روان یو. زما په خیال سره په موجوده وخت کې په موږ څه غوښتنې کوو نو زما خیال دا دی چې زموږ یوه اولنۍ غوښتنه دا وي چې دا دې د 12مه پورې خو بالکل لازمي شي، پښتو دې د 12مه پورې لازمي کړی شي. څو پورې چې دا نه لازمي شوي موږ هیڅ یو کار نشو کولی. موږ نه د پښتو استاد پیدا کولی شو او نه موږ داسې څوک ساینسدان پیدا کولی شو چې هغه به موږ له ساینس بېرته پښتو له لارې. زموږ سره د خدای بلا د پی ایچ ډي او د ایم فل سکالران فارغېږي، هغو مقالې لیکي، پښتانه فارغېږي د ساینسي مضامینو مقالې لیکي، خو د بده مرغه د هغو سره دومره پښتو نشته چې هغه مقالې بېرته خپلې مورنۍ ژبې ته راوړي او ساینس او ټکنالوژي هم دې ژبې ته راننوځي. نو زما په خیال یو بنیادي خبره دا ده. دویمه دا ده چې زموږ په پارټ زموږ په حساب باندې چې کوم جوړېږي چې موږ هم د هغې لپاره هلې ځلې وکړو. موږ دې په خلکو باندې پښتو ژبه ولې داسې ونه منو چې خلک یې یاد کړي. ما اوس ملګری به ناست وي ماینډ کوي به نه، زما غالب ګمان دا دی، خو موږ د انګریزۍ کتاب د زده کړې لپاره ګرځو چې زه دې دا ژبه یاده کړم. موږ ولې ځان دې ځای ته ونه رسوو چې یو سړي سر له د پښتو ګرامر راوستی او ګرځئ انګریز او وایي چې زه دې دا ژبه زده کړم. نو زما په خیال سره په دې کې زموږ او ستاسو نه د وخت تقاضا دا ده چې موږ دې ژبې ته وخت ورکړو، په دې ژبه باندې ځان پوه کړو. زموږ چې څونه وس کېږي خو زموږ لکه ما وختي مې یوه خبره وکړه چې موږ تبلیغ والا خپله خبره څنګه کوي. پکار ده چې موږ هم دغه شانتې وکړو چې کښېنو چې هغیار صاحب زما ملګری او زما نه متاثره یې او زما سره طبیعت لګي نو که نور په هېڅ هم نشم کولی چې ورته ووایم چې د راروان بچي نوم به د پښتو نوم کېږي، مشال نوم به ولګېږي. کم از کم د دغې نه علاوه چې موږ څه کولی شو، موږ نن هم په یو پبلیک سکول کې ناست یو، نیمرا پبلیک سکول. زه ډېره زیاته مننه کوم او دا د هغو د پښتو سره مینه هم ګڼم، خو د دغه شانتې ادارو نه هم موږ دا توقع لرو، دا د تمه لرو چې سرکار دی هغه به په خپل سمې او په پالیسۍ څه کوي، خو چې کومې ادارې زموږ خپلې دي نو په هغې کې ولې نه موږ یو مضمون د پښتو ونښایو. نو زما په خیال سره چې که موږ دې خبرو ته فکر راواړو، دې خبرو ته هم سوچ راواړو، نو زه ګمان کوم چې د پښتو ژبې د حق نه به څه نه څه پورې زموږ ذمه خلاصه شي، ځکه چې انسان خپل وخت وس باندې ملامت دی. ستاسو د ټولو ډېره مننه کوم د اورېدو د وخت راکولو مننه.